خلک وایي د امام بخاري چې صحیح البخاري لیکه دی خو د 100,000 احادیثونه ولیکه نور احادیث چې هغه وغورځول هغه 100,000 احادیث چې شو هغه خو وغورځېدل. امام بخاري رحمه الله په خپل اقرار کړی دی چې د 6 لک احادیثونه ما د خپل کتاب چې صحیح بخاري دی دا ما منتخب کړی دی چې نه موږ خو هغه حدیث نه مانو چې هغه د قرآن خلافي. نو آیا داسې کېدلی چې شیخ صاحب چې صحیح سند دی ولري حدیث هغه د قرآن خلافي داسې کېدلی شي؟ نو زه دا وایم چې فطرتونه خو مختلف دي. د یو انسان په فطرت کې به یو شی بهتر وي د بل انسان په فطرت کې به بهتر نه وي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. شیخ صاحب محترم یو بل اعتراض دوی پیش کړي هغه دا چې دا امام بخاري اوس خاص کر بخاري باندې دوی د عمله ډیره ده کنه پوهیږي چې لکه په غر باندې چې حمله وکړو لاندې به خپله وغورځېږي. هلک وایي د امام بخاري چې صحیح البخاري لیکه دی خو د 100,000 احادیثونه ولیکه نور احادیث چې هغه یې وغورځول هغه 100,000 احادیث چې شو هغه خو وغورځېدل. مطلب شوبه داسې پیش کړي چې ګوره دومره ډېر احادیث چې غورځېږي او صرف 8 دي راغونډېږي معلومېږي ټول احادیث هسې موضوعات او منګړت او داسې یو شي نه جوړ شوي. شیخ صاحب بالکل دا اعتراض منکرین حدیث کوي. امام بخاري رحمه الله په خپل اقرار کړی دی چې د 6 لک احادیثونه ما د خپل کتاب چې صحیح بخاري دی دا ما منتخب کړی دی. دغه خلک یو خو د حدیث معنا نه پیژني. یو حدیث دی چې هغه په 10 سندونو باندې را نقل دی د محدثینو په اصطلاح کې دی ته 10 حدیث ویل کېږي. نو دا 6 لک احادیث یا 1 لک احادیث یا 2 لک احادیث د دې معنا دوی نه پیژني. دویمه خبره دا ده چې دا کم احادیث چې امام بخاري رحمه الله پرېښودي دي نو د پرېښودو سره هغه دا نه دی ویلي چې ګنې دغه احادیث زما په نسبت باندې معتبر نه دي قابل قبول نه دي دلیل نه دی یا دا ګنې ما وغورځول. د خپل کتاب انتخاب کړی دی د هغه احادیثو نه چې کوم احادیثو باندې اهل علم اتفاق کړی دی چې دا صحیح دي او امت دا قبول کړي دي په داسې طریقه باندې چې صحیح ورته ویلي دي چې دا صحیح احادیث دي. نو امام بخاري رحمه الله چې دا نور احادیث پرېښودي دي د هغې خو دا مطلب نه دی چې ګنې دغه احادیث د ده په نسبت باندې احادیث نه دي او د دې دپاره ګواهي ورکوي دا خبره چې امام بخاري رحمه الله نور کتابونه شته بعضې حدیثونه هغه په صحیح بخاري کې نه دي ذکر کړي بیا هلته په هغه الادب المفرد کې به هغه حدیث راوړی وي په تاریخ الکبیر کې به راوړی وي په بل کتاب کې به راوړی وي. شیخ صاحب محترم دې سره دوی دا خبره ذهن ته د عوامو ورچې چې ګوره موږ هغه حدیث نه منو لکه نن سبا د منکر حدیثو دا یو شی وه پخوا خو پرویز به دا ویلي چې نه منم حدیث بالکل نه منه خو نن سبا د منکر حدیث چې لږ یېرېږي غالبا نو دوی داسې وایي چې نه موږ خو هغه حدیث نه منو چې هغه د قرآن خلافي. نو آیا داسې هم کېدلی چې شیخ صاحب چې یو صحیح سند دی ولري حدیث هغه د قرآن خلافي داسې کېدلی شي؟ شیخ صاحب محترم بالکل منکرین حدیث دا خبره هم کوي چې هغه حدیث به منو چې هغه د فطرت خلاف نه وي د عقل خلاف نه وي او د قرآن خلاف نه وي. هر چې دا اولنۍ خبره ده چې هغه حدیث به رد کوو چې هغه د فطرت خلاف وي. نو زه دا وایم چې فطرتونه خو مختلف دي. د یو انسان په فطرت کې به یو شی بهتر وي د بل انسان په فطرت کې به بهتر نه وي. مثلا یو انسان دی چې هغه د چای سره کیک خوښوي بل انسان دی چې دغه کیک نه دی خوښ دغه سموسه خوښه ده بل انسان دی چې هغه د چای سره سرکړه چرګ خوښ دی. نو فطرتونه خو مختلف دي. احادیث چې په فطرت باندې تلو نو د چا په فطرت تلې ولې هغه خلک چې هغه ته صحابه کرام ویلې کېږي تابعین ویلې کېږي خیر القرون ورته ویلې کېږي د الله تعالی د دین امینان محدثین د هغوی په فطرت باندې یو حدیث موږ ولې نه تلو چې ستا په فطرت باندې وتلو. او دا خبره چې کوم حدیث چې د عقل خلاف وي هغه به رد کوو. عقول خو متفاوت دي. ستا په عقل کې به یو څیز داسې وي چې هغه به د منکر حدیث په عقل کې به یو څیز داسې وي چې د هغه عقل به نه اخلي زما عقل به هغه اخلي د بل عالم عقل به اخلي. هغه علما چې هغه د تقوا نه ډک دي هغه علما چې هغې له الله تعالی ډېر لوی دماغ ورکړي دي او هغې ته الله تعالی په دې دین کې بصیرت ورکړی دی چاته چې راسخین ویلې کېږي چاته چې ربانیین ویلې کېږي چاته چې اهل الذکر ویلې کېږي چاته چې اولو العلم ویلې کېږي د هغې د عقل نه به یو خبره خلاف نه ستا د عقل نه به خلاف وي نو ستا عقل خو د لا یعبأ به په درجه کې دی او دا خبره چې پلانې حدیث د قرآن کریم خلاف دی. نو زه به دا عرض وکم چې قرآن کریم هغه ته د خپل مزاج مطابق د خپلو دماغو مطابق د ځان نه یو جوړه شوې ترجمه کې د قرآن د ځان نه یو جوړ شوی تفسیر کې د قرآن د ځان نه د قرآن تفسیر وکړي او بیا حدیث هغې ته راوړاندې کړي او وایي چې دا حدیث د دې آیت نه خلاف دی
دا آیتونه چې په کوم شخصیت باندې نازل شوي دي دغه شخصیت نوم دی محمد ابن عبد الله الهاشمي صلی الله علیه وسلم. چا باندې چې دا نازل شوي دي هغه د دې کتاب اول مفسر دی، هغه د دې حق مفسر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرآن باندې ښه پوهېږي، د هغې په مطلب باندې ښه پوهېږي، د هغه خبرې چې دي هغه د قرآن کریم دپاره تشریح ده. او دا خبره چې زه کوم نو دا بنص القرآن کوم. کم منکر حدیث چې دا دعوه کوي چې پلانې حدیث د قرآن خلاف دی، نو زه ورته وایم چې ستا دا خبره د قرآن خلاف ده. ولې چې الله سبحانه عز وجل فرمای وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. اے حبیب صلی الله علیه وسلم تا ته موږ دا کتاب د دې دپاره نازل کړی دی چې ته به د دې خلکو ته تشریح کوې. دا لتبینک تشریح که د رسول الله په احادیثو کې موجود نه وي، بل شی ماته وښایه چې هغه کوم یو شی دی چې په هغې کې رسول الله د دې تشریح کړې ده. الله په قرآن کې وایي چې ای نبي ته به دې خلکو ته د دې خپل کتاب چې دوی ته نازل کړی شوی دی تشریح به دوی ته کې. نو هغه تشریح چې احادیثو کې نه وي دا به په کوم ځای کې وي؟ الله عز وجل چې په خپل کتاب کې فرمایي چې ويعلمکم الکتاب، دا داسې نبی دی چې تاسو به په کتاب باندې پوهه کوي. نو که چېرته دا پوهول د رسول الله په احادیثو کې نه وي، هغه عبارت د احادیثو نه وي، نو کومې خبرې دي چې رسول الله موږ پوهه کړي په قرآن کریم باندې هغه خبرې نورې چېرته دي؟ زه خو مثال ښودلی شم چې احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په قرآن کریم باندې پوهه کړي وو. مثلا د دې آیت کریمه چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله نه تپوس شو چې الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر وکړلو چې دلته مراد په ظلم سره شرک دی. او د دې نور ډېر امثله دي. نو عرض دا دی او مقصد دا دی چې احادیث دا د قرآن تشریح ده، دا د قرآن کریم خلاف هرگز نه دي. تمام منکر حدیث ته چیلنج دی د دې ذموار مایک په ذریعه باندې تمام منکر حدیث ته چیلنج دی چې یو حدیث داسې وښایه چې هغه د قرآن کریم خلاف وي. او کوم ورونه زمونږ چې هغه د حق طلبګاران وي هغه د په سړو دماغو باندې زمونږ دا دعوت واوري، زمونږ دا خبرې د هغوی واوري. او رسول الله خو د قرآن کریم د تشریح دپاره الله تعالی را لېږلی دی. زه به الزامن دا خبره وکم چې که یو منکر قرآن پیدا شي او هغه ووایي چې زه قرآن نه منم په دې وجه چې قرآن کریم کې داسې خبرې دي چې یو آیت د بل آیت خلاف دی، ای منکر حدیثه ته به هغه منکر قرآن ته څه جواب ورکې؟ او اسې نه چې بل ته په خپل منکر قرآن جوړ شي، ته په خپل ذهن کې یو سوال جوړ کړې چې یاره دا حدیث چې دی نو د دې آیت خلاف دی او د دې حدیث د بل حدیث سره تضاد دی. نو دغه شان د کتاب باندې دا اعتراض وشي چې قرآن کریم کې داسې خبرې شته چې ظاهر د هغې تضاد دی. مثلا سورة الانبیاء کې الہ العالمین عز وجل فرمایلی دي چې سلیمان علیه السلام ته چې موږ کومه سیلۍ مسخر کړې وه نو هغه به تیز روانه وه عاصفتا. بیا سورة سواد کې رب العالمین فرمایي چې هغه سیلۍ به په مزه باندې روانه وه رخاء حیث اصاب. دغه شان د خلکو په قرآن کریم اعتراض کړی دی چې یاره قرآن کریم مونږ ځکه نه منو چې دا وایي د شرک کتاب دی، خلکو د شرک ښایي. په یو آیت کې راغلی دی چې الله تعالی رحیم ذات دی وکانا بالمؤمنین رحیمه، او په بل آیت کې چې وګوري پیغمبر ته هم رحیم ویلی دی بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نو که مونږ دغه منکر قرآن ته د دې تطبیق کوو چې په دې دو آیتونو باندې ته ځان پوهه که دلته د رحیم دا معنا ده هلته د رحیم دا معنا ده، نو تم دا به منې چې یاره دا پکار ده چې دا منکر قرآن دا تطبیق ومني. دغه شان ته مونږ منکر حدیث ته وایو چې ته په حدیث نه پوهېږي، ته په قرآن نه پوهېږي. د قرآن کریم او د حدیث په منځ کې تطبیق کېدلی شي، د دې په منځ کې بالکل بهترینه جمع کېدلی شي. او دا اعتراض بالکل بیجا دی. زه به داسې ویم چې که یو منکر قرآن دا وایي چې یاره قرآن کریم لکه ملحدینو دا اعتراض کړی دی چې یاره قرآن کریم کې داسې الفاظ دي چې هغه په شک باندې دلالت کوي. وارسلناه الی 100,000 او یزیدون. الله فرمای یونس علیه السلام چې موږ کوم خلکو ته لېږلی نو هغه یا 100,000 یا د دې نه زیات نو دا خو په ظاهر کې د شک الفاظ دي. دې ته ویل کېږي سرسري اعتراضونه. دا د اهل زیغ کار دی، د چا په زړه کې چې کوږوالی وي نو هغه په قرآن کریم باندې داسې اعتراض کوي چې د هغې په مقصد ځان نه پوهه کوي، علماء راسخین ته رجوع نه کوي. حالانکه دا د قرآن کریم په آیت کې په دې کې د شک څه خبره شته نه. دا لفظ او چې دی دا دلته د شک دپاره نه دی، دا د دې دپاره دی چې دا خلک په اول سر کې 100,000 وو او بیا وروستو زمانه کې د دې نه زیات شول. په کلام د عرب کې او د دې معنا دپاره راځي، د ترقي دپاره راځي، د تنویع د احوالو دپاره راځي، دارنګه د تنویع د افرادو د پاره راځي. نو دا خو په کلام د عربو کې دا قانون دی
دغه شان د کوم احادیث باندې چې دغه سي اعتراضونه منکرین حدیث کوي نو د هغه په حواله سره خبره ده چې هغه کله د عربو د لغت قانون ته وکتل شي علما راسخین ته رجوع وکړي شي هغه احادیث په منځ کې هغه اختلاف او تضاد نشته هغه بالکل ختميږي. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.